لکه لویو ګودرتون راغله یو تمنا راوړېدلې چې که نه سهار کڼې ماښام نه لږې ګلونه به د وینو غوړوو مخکې به ځو په سر بغر کې لارې جوړوو مخکې به ځو بس توره شپه اوس نشته دا د ظلم تور لوګی دی ډیوې به مو د زړونو بلهو مخکې به ځو او ملګري ته مړ مه وایې د لارې یو مشال شو په هر قدم به سلې جوړوو مخکې به ځو دا وګورئ منزل لکه لیلا په بام ولاړ دی دشتونه به په وینو لمبوو مخکې به ځو لوی غره توره تیاره ده او هجوم دی رقیبانو اول قدم به ښه مضبوطوو مخکې به ځو خټک د خوږ زړګي سوي ګوګل سره روان دی په لاره به یې زړه ټکوروو مخکې به ځو سلامونه نیکې هیلې احترامات یو وارې بیا زه یم وقاص احمد او راسره دی ډاکټر یاسین اقبال یوسفزی صاحب چونکې ډاکټر صاحب خټک صاحب سره ډېر زیات نږدې پاتې شوی دی او د هغه د ژوند نه ډېر زیات خبر دی نو ما وی چې یو پروګرام د خټک صاحب په ژوند باندې جوړ کړو ډاکټر صاحب د خټک صاحب تعارف را سره وکړي د هغه پیژنګلو را سره وکړي د هغه پیژنګلو ته خو ضرورت نشته خو چې کومې داسې خبرې چې نور خلکو ته پته نشته او تاسو ته پته ده نو هغه خبرې را سره وکړي وی که ګل نه وي نو په پاڼه خو موله که وفا نه شوه نو ملک خو د پښتو دی چې د یار نومې څوک اخلي ورپسې ځي اجمل کې دا مرض د لیونو دی واه ډېر نو اجمل بابا د دې شعرونو خالقو دا کوړي کلي وو ډېر هغه چې مونږ وایو همبل کورنۍ سره تعلق و چې د هغه تاریخ ته مونږ ګورو او د هغه ژوند ته مونږ ګورو نو هغه پیدا شوی یو سوچ لو چې یو سوچ مخکې بوځي ما ته به کله کله وي د صوابۍ خلک ما ته ډېر نږدې دی نو ما ورته دا ولې وي هغه زمانه کې د اوبو باندې پورې وتل او دغه چوګونو دا به په ګودرونو وي اکوړي سره خوا کې ګودرو نو د صوابۍ خلک به په دې را پورې وتل نو په دې لار به دې غاړې ته تلل نو د صوابۍ خلکو سره به زمونږ ملاقات ډېر زیات کېدو بیا د سبق ویلې دی په هغه زمانه کې په هغه غریبۍ کې لکه ډېر ینګ ایج و اجمل بابا پته نشته چې کله دا پاټۍ د خپلو نظریاتو نه وړې دي نو په میدان کې هغه وخت کې اجمل بابا هم ولاړو د عوامي نیشنل پارټۍ یا د نیشنل عوامي پارټۍ چې کوم بنیادي نظریه وه نو هغسې پاتې نه شوه نو لکه ډېر ایشوز و چې هغه بیا نو ما به دې نه خوښ ما به ورته لکه په ښه نظر نه کتل اجمل بابا به مونږ سره مینه کوله نو یو ورځ مونږ په کابل کې ناست هغې ورته د لوړو زده کړو د وزارت استوګنوي او مونږ ورته په انګریزۍ کې هایر ایجوکیشن منسټري هاسټل وایي هلته مونږ ناستو اجمل بابا داسې کرسۍ کې ناستو زه سیف الرحمن سلیم صاحب دلته ناست په کابل کې او هغه به اخوا کرسۍ کې ناست نو ما سیف الرحمن سلیم صاحب ته ویل په دې اجمل بابا کې څه کمال دی چې دا خلک دته راغونډېږي نو هغه ما ته ویل یاره ما ته خو نوره پته نشته خو وی زما له حجامت نه راغلی او د ده داسې وی لکه یو کال دوه به زما نه مشر و د ده مخ باندې وی لږ خط ښکارېده او یې غزنه یې په صادر کې پټه کړې وه او د دوست محمد خان کامل په بالاخانه کې چې د هغه زمانې مشهور ایډوکیټ و ډېر لوی ادبي شخصیت و وی هغه بالاخانه کې ناست او وی هغه ورته وی چې دې ځل ته پولیس ونیوي نو ته به بیا ژوندی نه روځې اوس که ته د ملک وځې تښتې چې زه دې بار د دې مرګه به بچ وي ده غږ ونه کوو وي بیا ورته ووایي چې یاره ما تا ته ووایي تا واورېده که نه که ته ژوند خپل غواړې نو دا ملک پرېږده وي ده بیا غږ ونه کوو نو هغه ورته بیا وایي چې ته ځان وجنې نو ده ورته وایي چې کامل صاحب که زه وتښتېدم د ملکه نو دا زه چې د کم کاز دپاره او د کم سټرګل دپاره راوتی یم دا به د یو غل د یو تښتېدونکي سړي کاز او دې کاز ته به ډېر لوی نقصان ورسي نو که زه مړ شم نو خیر دی خو چې دې کاز ته نقصان ونه رسي دا د 1500 یا د 1400 کالو اجمل خټک د 1500 او د 1400 کالو اجمل خټک وي د هغې ورځې نه پس دا سړی زما خوښ دی سیف الرحمن سلیم صاحب راته وي او ما له ورسره همغه مینه پیدا کړه نو موږ به بیا باقاعدګۍ سره ملاوېدو د خټک صاحب چې کله سبق یې ویلی دی نو دی بیا په سکول کې استاد او د پبو په سکول کې مشهور شاګرد دی چې و د ټولو نه نو هغه ډاکټر شیرزمان تایزی صاحب چې مخکې د شیرزمان غمجن په نوم باندې مشهور و ګل خان کړکیچ واده ونه شو غونډې رحمان کورونه دا د ډاکټر شیرزمان تیزی صاحب ناولي دي دا د اجمل بابا شاګرد او د کمال خبره دا وه چې د اجمل بابا د غیرت چغه انګریزۍ ته هم دکه ډاکټر شیرزمان تیزی صاحب ټرانسلیټ کړه او ماله د ایډیټینګ موقع راکړه
ما لږ ایډیټینګ وکړو نو هغه چاپ شو او هغه شاګردي او هغه استازي چې ده هغه دغه ځای نه شروع شو. بیا پته نشته چې د ایجوکیشن هغه استازي ولې پرېښوده چې جیل ته لړو او کار څه وجوهاتو شو. خو دې بیا ریډیو پاکستان ته لړ او هلته بیا سکرپټ رایټر رایټینګ کار به یې کو او بیا ورو لکه د ده بنیادي تعلیم چې کوم و نو د په پارسۍ ژبه کې ماسټرز کړی M.A. پرشین. خو صحافت کې لکه د شهباز اخبار د ایډیټر پاتې دی، انجام اخبار ایډیټر پاتې دی. ما ته به کله کله وی ما به ورته وایم ستا د کتابونه څوک چاپ کوي؟ نو ما ته وی دغه خلک دی په هغه زمانه کې چې زه د دې اخبارونو مشر وم نو ما به دې له د دې د پرنټ هغه ټیکې ورکولې. وی دې اوس زمانه پیسې نه هلي چې ستا د وجې مونږ ډېره ګټه کړې. نو بیا به داسې غلې غوندې به شو. نو ما ته به وی ګورې ما دې ناجایزه ټیکې نه دي ورکړي، په صحیح انصاف مې ولا ورکړي چې څه حق په. خو اوس دې ته پته دی چې یاره د سره دومره پیسې یي نه او دا کتاب ماله هم دې چاپ کوي. نو هغې به ورسره تر اخره پورې هغه مرسته کوله او کتابونه به ولا چاپ کولو. او خټک صاحب چې ونو هغه یو تحریک و په خپله ډېر پښتو ژبه کې چې هغه کم نظم ویلی دی او کم معیار دی د هغه په نظم کې کمزور دی. نو زما یوازې پښتو نه زه وایم چې په بلې ژبه کې به هم دومره زور نه. د ټوکو یو خبره ده یو ورځ مونږ په افغانستان کې وو نو د دې وزیري صاحب به ورته وي هلته مونږ سره و د منسټر درجه وه نو هغه ما سره ناست و خټک صاحب هم خوا کې ناست. خټک صاحب بیا ډېر بوډا و. وزیري صاحب ما ته وي یو ورځ مې د غیرت چغه کته وي دومره جذبه راکې راوسته چې وي نیغ د مرګ خولې له تلمه وایي دغلته مې عقل راغی. نو د غیرت په چغه کې دومره زور و چې هغې به په ځوانانو کې جذبې پیدا کولې، مشران یې ځان سره په لار کول. نو زه وایم که د خدایي خدمتګار تحریک بنیاد باچا خان ایښی دی خو د هغې فریم چې د اجمل بابا شاعرۍ کم جوړ کړی دی او په ځوانانو کې کومه جذبه اچولې ده دې کې نور خلک هم شاد محمد میږی چې و نو به باچا خان بابا سره ګرځېدو. دا مخفي صاحب چې دی د هغه نه باچا خان د خپل کتاب ژوند او جدوجهد چې لیکلی دی نو هغې په ابتدا یې د مخفي صاحب د شعرونو نه کړې ده او ډیډیکیشن یې غالبا مخفي صاحب ته دی. مادشاه باچا و داسې صنوبر حسین کاکا جو دغه زمانه کې لوی خلک و. خو د خدایي خدمتګار تحریک کې چې بیا کم نوم ښکاري او کم لوی فالوینګ لري هغه د اجمل بابا دی. د باچا خان بابا نه پس ډېر فالوینګ د اجمل بابا دی، د بل چا نشته. ډاکټر صاحب د اجمل بابا ته چې کوم بابای نظم ایوارډ میلاو شوی دا لکه مطلب دا د په څه بیس باندې میلاو شوی او دا چې کم نظم و چې شاعرانو ادیبانو دا محسوسه کړه چې اجمل بابا ته دا بابای نظم ایوارډ ورکړو. د شاعرانو ته چې کوم اعزازونه میلاویږي نو دا عوامي زمونږ نه د نظم دپاره نه د غزل دپاره داسې تله شته چې خلک پې دا وتلي چې دا نظم ښه دی او دا خراب دی، دا غزل ښه دی او دا خراب دی. خو د اجمل بابا نه مخکې څومره اعزازات او القابات چې شاعرانو ته میلاو شوي دي نو هغه هم دقسې یو عامه مشاعره کې حمزه بابا د رحمان بابا په مشاعره کې یو غزل وی د دعوت مې رکیب کړی انتظام دی دا جوړېدی نوی انداز د انتقام دی او دواړه سترګې مې د یار زړه ته په ځیر دي که مخ ته په ځیر دي بیا حبشو په کعبه تړلې لام دی. نو هغه تورې سترګې مې د یار مخ ته په ځیر دي داسې دی بیا حبشو په کعبه تړلې. نو د هغه مشاعرې نه یو اواز اوچت شوي دا خو د غزل بابا دی او د هغې نه پس هغه بابای غزل شو. دغسې شمس الشعرا چې دی سمندر خان بابا او بابای پښتو چې ده نو هغه څه 300 کاله پس خوشحال بابا ته خلکو ویلي دي. د خوشحال بابا په ژوند دا نه دي شوي. زه خپله نه دومره ادبي پوهې لرم او نه هغه ځان په پوهانو کې چومه خو هسې مې سوچ کوو یو ورځ چېرې زمونږ په ژوند کې دا کم تکړه خلک دی نو دې ولې مونږه پراپرلی هغه اعزازات دی ول ور نه کوو. پکار دی چې په ژوند باندې مونږه دې ته هغه د دې چې څه مستحقي د کم اعزاز چې هغه له مونږ ورکو. اجمل بابا دغه زمانه کې یو تمغه ورته میلاو شوی وه نو هغه یې نه واغستې چې
زه د یو فوجي امیر نه تمغه نالم. بیا زمام دغه سوچو ناباسین صاحب را روانو مخې له راغې ما باسین صاحب مونږ په تولاندی کې په شلم په 22 مارچ باندې سالانه مشاعره کوو او زما دا خیال دی چې دې ځله مونږ اجمل بابا ته بابای نظم چې کوم اعزاز دی اول ورکو. ته په دې هکله څه وایې؟ ناباسین صاحب ما ته وایي چې زه خو کشر یم خو راجولي شاه صاحب د اکیډمۍ ډایرکټر دی هغه په دې پوزیشن کې کیدی شي چې هغه دا فیصله وکړی شي. نو ما ورته ویل راځه چې ورشو اکیډمۍ سره ولاړو. نو مونږ اکیډمۍ ته لاړو. نو ما راجولي شاه صاحب به همیشه د دې خلاف و چې مونږ چاله اعزازات ورکو یا ووایو چې دا سړی لوی دی د دې سړي نه نو د دغه څیزونو به هغه حق کې نه و. خو ما ورته وویل مې داسې چل دی چې زه درله د اجمل بابا فریاد نظم در کوم د لویو لویو قدرتونو ربه یو اسویلی دی اورېدی شي که نه ستا د سکڼي سکڼي ماښام نه لوګې د چا د زړه لوګې لیدی شي که نه نو مې د دې د پایي نظم ته ماله پښتو کې پیدا کا چې د دې امره زوري پکې د دې امره میسیجي پکې. نو راجولي شاه صاحب وایي چې نشته. راجولي شاه صاحب ډېره مطالعه وه وی نشته. ما ورته مې افغانستان ته هم دا نظم ولیږه او ورته ووایه که د دې پایې نظم په پښتو ژبه کې وي نو مې که نشته نو بیا اجمل بابا ته موږ د پښتو د بابای نظم دپاره یو شیل جوړ کړی دی او یو عوامي غونډه ده او په هغې کې به دا مونږ بیا دغه کوو. نو راجولي شاه صاحب په چاپېره خلکو سره خبرې وکړې او اخر کې بیا دا ټول راجولي شاه صاحب او ډاکټر شیرزمان تیزی صاحب امیر پروش آسی صاحب چې څومره مشران هغه وخت کې وو مونږ ته اویلیبل وو هغه رالو او په تولاندی کلي کې دا تقریب وشو او اجمل بابا ته د بابای نظم اعزاز او هغه شیلډ میلاو شو او هغه ډېر په خوشحالۍ واغستو او مونږ له عزت راکو. د دې مطلب دا دی چې مثال په توګه ته ښه شاعر او زه تاله یو اعزاز در کوم دغه اعزاز تا نه درني دا ته یو ښېګړه مونږ سره کوي چې هغه اعزاز قبلی ته خو اسم لوی سړی نو اجمل بابا نه په اعزاز باندې وړوکی کېږي او نه لوی کېږي خو د هغه چې کوم د هغې فینز وي کوم فالوورز وي نو هغې په دې باندې خوشحاله شي. نو اجمل بابا هغه قبول کو او باقاعده توګه باندې د اکیډمۍ ډایرکټر او ټول خلکو دې باندې تقریرونه وکړو چې بغیر د څه شکه اجمل بابا د بابای نظم د اعزاز مستحق دی او هغه ته میلاو شو. صحیح شو جی. ډاکټر صاحب د اجمل بابا چې کوم د هغه ادبي یو لویه مبارزه ده هغې باندې تاسو خبرې وکړلې بیا د هغه په نظم باندې تاسو خبرې وکړئ. په سیاسي لحاظ سره اجمل بابا یو ډېر لوی نوم لري